شاهی دربار تا سلام وکړو د پدر مهتا بالتا زوړ پټکی د پسر جامی زړی وی او شاهزادلو نظر د پدر شالتا وزیرانو د بادشاہ خپلو کې وی اچاو نکړه خبر دی نادان تا د بادشاہ د عزت خیال شاهزادن کی وی او پلار بس پکی بادشاہانو د جهان تا وزیرانو شکایتو کې بادشاہ تا او خاکستار وای چې غوګونی سبګان تا وزیران شو پخبلو کې ګویانو او پلی باد شاهزاده کوي خفقان پلی باد شاهزاده کوي خفقان شاهزاده ګرځي لباس د فقیرۍ کې او پلار بکی دلیل په مخ کې د جهان شاهزاده د لیونو نس کم ندی او د لباس نبی پرواوی پاگلانو مناسب دی چې بادشاہ ورته ووایي پکاوي بک بچي د خاندان ته پیدای د هارون رشید په کور کې وي او د جهان په سلطانانو کې سلطانو الکان تل بی مجلوی پالی باسا نپویگی دیک مکل کنادان وزیرانو شکایتو کو باچا تائی او باچا پوشو وزیرانو پا بجال شہزادت کی وگر زما بچیا وی خیال زما دی عزت نساتی قربان طالبات دا فقیرانو دی پغالا وی او مال رب راکړي هر قسم لتوان تا زما د عزت خیال نه دي ساتلی وی خپل وګور پټ کې جامې د ځان دوی ته ویل هارون رشید باچای او پکری جامې کلری دا زمانو ستا په سر نن شکایت ماته شوي وی شکایت چپیاونه کی وزیران شاهزاده په ادب وویل باچا تائی او په لباس باندې مې نشته اطمینان باچاهی ته فقیرانو په دعا شي باچاهان دي حقیقت کې فقیران دا منم چې ته باچاهی د بغداد اول استا حکم منینا یو حیوان یو مرغی په دیوال ناسته و دربار کې ورته خیال د شهزاده شو ناګهال مرغی راشد زما په ګوته کېنای او تعمیلو کت زما د دې فرمانو مرغی را ورته کېناسته په لاسه اراکیل د سلطنت شولو حیران بیا یې وی زه واپس لاړه شه خپل ځای ته مرغی لاړه واپسې په هغه آن چې تابع څوک د الله او د رسول شي او د فرمان بیا تابع شي بادشاهان وزیران ګوته په خولو شولو خاکساره او کرامت د شهزاده شو ورعیان په غریبۍ چې مې شرمېږي او پلار غریب یم غریبي کله پرېږدمه په غریبۍ مې خفه کېږي یو وطن به پرېږدم چېرته بل خواته به ځمه که ته باچایې زه فقیر یمه ځم فقیرانو سره وخت به تېرومه زه یو غریب فقیر مسکین یمه چاته به نه وایم چې زوی د باچا یمه اجازت راکه پلاره زما دا فقیري په بادشاهي نه بدلومه پلار نه روان شو کور ته راغی مور ته وی تا نه غواړم رخصتونه پوری راغدم تا نه غواړم اجازت وی او زه روانم په سفر غواړم رخصت چې بادشاه په غریبۍ زما خفه دی وی
خپه نه غواړم د خپل پلار طبیعت فقیران خو همیشه په فقیري وي بادشاه کې په دنیا شو عشرت ورته مور وایي بچي مخه پکېږه ته قبول زما زاری کوم منت ورته مور وایي بچي زمانه مزاري ته قبول کړه زما زاری منت اخر پوه شو چې دی ځینې پاتې کېږي او یو غمې ګوتې ورکړه د قیمت اے بچی که سختی در باندې راغله او ګوته خرڅ که پوره کا پې حاجت دویمې ورکو ورته مور قرآن مجید چې ستا شغل دی بچی د تلاوت اجازت باندې روان شولو د کوره ایک تنها دی پا میرا نازک صورت پا مزل مزل روان دیدی بسری تائی او سخت نرمی دی لکلی پا قسمت دا بسری خیر نبخر خوش میرا اے پا زنگل کے دی اختیار کو سکونت دا بسری خیر نبخر خوش میرا کی او په ځنګل کې د اختیار که سکونت یو جونګړی ځان ته جوړ کا وخونه دا ځنګل کې شهزاده و عمارت د به یو ورځ مزدوري کوله هفته کې او د میمون په ژوندون دغه و عادت باقي وخت به یې په ذکر تېروي شپه ورځ به مشغول په عبادت د امیر دیوال پریوتی و په ښار کې د مزدور په تکل لاړو نیک سیرت ګوري څه چې یو ښایسته ښکلې دلمې دي معلومېږي فرښته په خوی خصلت قرآن لولي هم زنبیل ورسره پروت دی او ورنږدې شوم ډېر په مینه محبت دوانا څنګه دلته ناسې راته وایه ګیر چاپېر د مزدوران د کور مالت زه راغلی یم مزدور زما په کار دی تاله راغلم وایه ستا د څنګه نیت ورته وویل مې مولوي چې زه مزدور یم الله او مزدوري نه پیدا کړې قدرت امیر اوی پری وتلی می دیوال دی نو ایت مزدور د پاره دی می ضرورت میمون وای که شرطونه می منیتا او در سره بشم روال پدا ساته شرط می دادی د مانځ من بنوي او یو درم بموافق اخلم اجرت وی شرط می دادی د مانځ نه بنوي یو درهم بموافق اخلم اجرت وای د فضل غنی دوړه روان شو اے فقیرانو سره ډیر وی برکت د اجرت د مار د شرط په ومنلو روان شول زما سره راتللو او د جوټه وخت کې عالم د حیران شمای او د ډیر کار ما چې ولیدلو کار د لسو کسو ته کړي یوادي ای زما زړه کې ډیر زیات خوشاله شولو خوشاله نه مې سیوا پیسې ورکولي او ځوان انکار کو د زیاتو اغستلو وای نه اخدم سیوا د خپل حق نه لاندې چې نګم د زیاتو قبلولو په سبا ورپسې بیا لاړم بازار ته د ظلمي په غزه نخکارېدلو خلکو وی چاپ تکې ګورسکار کی کلی کار بیا چرته اوسې په ځنګلو کار مې بند کوی د دویمې هفتې پورې او راننو دا ظلمي د هېرېدلو هفته پس لاړم ناز په هغه دی وی نوراني مخې نورا یې د لیدلو په هغه شرط مې ځان سره روان کو او کم چې د پاول ځل او فرمایلو د پیپوشم چې خالی نه دي د سرا دا کار نه دي خامخا د
کېدلو زه پې پوه شم چې خالي نه دی د اسرار او دا کار نه دی د یو کس د کېدلو په یو ځای کې ورته کېناستمه په ډای او دا هلک مې ټوله ورځ وسارلو غټه ګټه بد کې خو په دیواره او غایبانه لاس به بیا بل چا پې راښکلو په دې پوه شوم چې دا د رب ولې دی او بختور شوم بختور مې وموندلو د چوټۍ په وخت کې زه ورته ښکاره شوم او پوه شوم زه چې دا ظلمې دي اوس د تللو که هر څو مې پیسې زیاتې ورکولې ولې دا خپل اصول نه بدلولو څه چې حق د ده کېدو ورته مې ورکړو او په دعا او په سلام رخصتېدلو څه چې حق د ده کېدو ورته مې ورکړې په دعا او په سلام رخصتېدلو د بازار د مزدورانو نه خاکساره دا مزدور دلته چا نه پېژندلو هفته پس ورپسې بیا لاړم بازار ته ما وینل به دا هلک راولم کار ته په تقدیر چې څه لیکلي هغه رسي او تلا په کړو کې کله د چا وسي په نظر مې هلک نه تلو بازار کې بل مزدور نه مې تپوس وکړ په لار کې ما بدل تکیلی دو یو خلی زبانو او تلاوت باندې مشغول به د قرآنو ورسره په مخ کې پروتو جو زنبیلوی مزدورانو نه بناسو ځان لبیل دا سره مې کار دی ډېر ضروري او راته وایه چېرته وي به دا مزدور وي مزدور وي چې بیمار دی هغه ښکلي او په دې وجه کال د نل نه دی راغلی نور خبر نه یم چې دی د کوم وطن دی او آبادین د ځنګل د دوی وطن دی ما وی مال چې ته ساخلې اجرت دی تر تلبي پورې مې بوز دا ساته په مزل مزل ځنګل ته شوم روان او لرې دی وموږ شو ستړي وم ستومال په یو ځای مې جوم کړه په نظر شوه او ما وی ښځه په دعا مې دلته سر شوه دا هلک په ځمکه پروت مې ولیدلو او ورنږدې شوم سلام پې واچولو د صدام هلک راته کړلو جواب دا مې خیال و چې د به وي په خواب په دویم ځل چې بیا ما وکړو سلام او د راپورته کړلې سترګې په ناکام مجبورانت پر راکړو جوابه دومره پوه شوم چې طبیعت یې د خراب تودې تبې ونیولې یشېدلو او په دې پروتو نو د ځای د پاسېدلو په جونګله کې د کټ نه بستر وه د بالا خپل یو ګټه ورسره وه د په ګټه باندې سرو لګولي او نه ښایست باندې د ده په شانو ښکلي نه پوهېږم زه چې دا غالګ دی که راغلی د اسمانه ملایک دی سر د دمې کو د ځمکې نه راوچته او ما په غېږ کې ونیو په محبت ماته وي زما سر په ځمکه کېږده او چې ساه ورکړم بیا په دغه ځای مې پرېږده پوره کېږي زما وخت د ځان کدل دی او وصیت درته کوم دا مې ګفتن دی چې مې ساته تلو دی عامره غسل خپل ماته راکړه برادره مزدورانو باندې اوبه کني قبره او دا لوټه پټکي به وري نور دما وسوته کدل شته غریبې ما وسیت مې یاد لره مرګ ته قریبې په سلګو سلګو د کړلو ګفتنوي عالمي شروع د ځن کدنو مسافر ته یو سات ته کډن غاړي اے میرا کل کبل بل دی په ګل جاړي مسافر ته یو سات دی کډن غاړي میرا کل کبل بل دی په ګل جاړي یا مې مول پزمکا په ځنګل کې پروت بیمار دی
میمون پزمکا پتنگل کی پرود بیمار دی تکسر لکا انار دی شیگی د گرمینا میمون تو دی تبین گلی خوش دنگل کی پروت غلی سرد پگٹا لگولی سرد پگٹا لگولی یا خبر د حال یا نبول دو نپلال دی تکسر لکا انار دی گشیگی د گرمینا تکسر لکا انار دی گشیگی د گرمینا یا میمون پزمکا پزنگل کی پرود بیمار دی تکسر لکا انار دی گشیگی د گرمینا تکسر لکا انار دی گشیگی د گرمینا میمون دی چان دی پیادو پلاری باچا دی دا بغدادا نخت دی سوک دی امدادا نخت دی سوک دی امدادا یزدی د دنیا نا روح دا مرک پا التظار دی تکسر لکا انار دی گشیگی دا گرمینا تکسر لکا انار دی گشیگی دا گرمینا زید دنیا نا اخیرت لا آمیرا قوکشیا نصیحت لا روحتی نو دید رنگ سات لائے روحتی نو دید رنگ سات لائے ید تنجامی میں کا کپل دبی اقرار دی تکسر لکا انار دی یکشیگی دا گرمینا تکسر لکا انار دی یکشیگی دا گرمینا یا میمون پزمکا پزنگل کی پرود بیمار دی تکسر لکا انار دی یکشیگی دا گرمینا تکسر لکا انار دی یکشیگی دا گرمینا وائی آمیر در زرگی سرائے کپل برولم در تقبرا سنگ چتوائی دل برا سنگ چتوائی دل برا یا حکم کا وخادم دی عرصت تیار دی تکسر لکا انار دی شیگی دا گرمینا تکسر لکا انار دی شیگی دا گرمینا ور آمیرا دا گفتن زلی جامی زمادتن دا بکڑی ماتت کپنو دا بکڑی ماتت کپنو یا دا اخیرت دا پارنی کمل پکار دی تکسر لکا انار دی شیگی دا گرمین تکسر لکا انار دی شیگی دا گرمین دا یو گتا یو قرآن زان سر اساتا قربان باچال ورک دا پزال واجد کی تلستا پر دلتا مرک پسری خاتمی واسطا و خبرا دوی ما سر ملگری انو کرو خلق راغلو ورتوی کنستو قبر آدم منزل زمان کول صبر جنازی دا پار خلاقو راغلے او تنجابو کی بیتا پنک اغخ کلے یو لوٹا بلا زنگنتی لنگئی وا او سرمایات شہزادہ دا زندگی وا وسیعت شہزادہ میں برابر کو لوٹیو تا او پٹکی میں بلتا ورکو جنازہ دی شہزادہ وشوہ دا پلشو او دا بغداد شہزادہ دغه وطن شو حقیقت باندې په جنلو سوک پوئی او چې مزدور دی شہزادہ دا بچا دی پس دا مرگاتی نا خلق شو خبر او چې میمون دی دهر باچا پیسر دی دنگل کے مونگ اس پارلو خدایتا او تپلو شور سڑی لالو خپل دیتا وسیعت د شہزادہ مات یاد نیت میں اکلو پلوری د بغداد می گتا واغستا می قرآن ایت بسری خارت دو شمر او تبسری لد بغداد شمروال ید بغداد خارچ میرا قلو پا نظر او کرم سوچ را روان دیو لخ کرو خوک پای دل دی را روان خوک پا اسونوی ایلوی لخ کر دی را روان دا اولسنو یو سڑی رات دائرنگ کو گفتاری او چی روان دی باچا پن دخکارو ما چی اکتل باچا اورا روانوی محافظ ور سر دل نوکران او ما چی اکتل باچا اورا روان محافظ ور سر دل نوکران او ختم دو چتے دیر راست کو نکل گرتا و خاطر دا محمد آخر زمانی
औचित परदीद सईद खानदान बादशाह दी मरागली डीर डलरी हुई दर भी दर सर दी सो खबरी दा आवाज ची बचावोरी दा आवाज ची वरी दू हरुर रशीद यो जलमीरा बांधी कड़ी दी ताकीद बादशाह उधरी दिल दूर तरवान शूम बातप इख्तिरामत गुजान शूम ब्याह में वरी कुवरी तहग अमानत ओ चिने मालूमात कड़ी वसीयत बादशाह गुतो कुरान तो कतली औ तसरखत कुटिर जाती उजड़ल यो नौकर त बचा उकड़ू द परमान ओ मारा तू पूरी हिसार कदा मेहमान बुगदाद तो शिरवाल बाचा पखकारा बाचा तदरा तू प इंतजार मेहरा गुल खट कदा की सदा गमदा ओ पबाचा लगी दल कदा बंदा